جنرال خوشحال سادات له کابل ښاریانو سره سخت چلند وکړ. دا چې خوشحال سادات بیګا ماښام له کابل ښاریانو سره څه کړي دي، په کومو شیانو یې بندیز پرې لګولی دی، ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. حتما به په ډېرو شیانو پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. خوشحال سادات په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا لامل 2 ښارګوټي او 3 د وتونو هوټلونه وتړل. د کورنیو چارو وزارت او چاپیریال ساتنې ادارې په کابل ښار کې د هوا ککړتیا لامل 15 ستر مرکزونه د آریا ښارګوټي، ګلبهار ټاول ښارګوټیو، د ممتاز محل، خلیج او استقلال د ودونو هوټلونه وتړل. کورنیو چارو وزارت وایي څو ورځې وړاندې ټولو ځایونو ته خبرداری ورکړې وو چې د هوا د ککړتیا لاملېدونکي شیان ونه سوځوي او له تېر ماښام راهیسې د امنیتي معین خوشحال سادات په مشرۍ د سرغړونکو مراکزو پر ضد کمپین پیل کړ. د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین ښاغلي خوشحال سادات ویلي څېره له دې چې د ښارګوټو، هوټلونو، لوړپوړیزو ودانیو او نورو فعالیتونو خاوندانو ته مهلت ورکړل شوی و، خو ځینو مراکزو بیا هم سرغړونه کړې ده. موږ به په قانون پرې پلي کوو یا عملي کوو او هر قانون ماتونکی به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارو. د کورنیو چارو وزارت وایي د چاپیریالي چارو مفتیشن د کابل ښاروالۍ استازو او پولیسو په همکارۍ په دوامداره توګه له ټولو سترو او کوچنیو فعالیتونو له سونګ سیستم څخه په جدي توګه څارنه کوي او له سرغړونکو سره به قانوني چلند کوي. د یادولو وړ ده چې د نظارت او تفتیش په نتیجه کې تر اوسه پورې په کابل ښار کې 28 فعالیتونه د هوا د ککړتیا د منابع په توګه پیژندل شوي دي چې نانوایان، حمامونه، د خښتو بټۍ، رهایشي بلاکونه او نور پکې شامل دي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلې. که چېرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو حتما یې در سره لایک کړئ او ملګرو سره یې ضروري شریکه کړئ. مننه.